د مقتدیانو یوې کورنۍ ورو جماعت ته د خپل جماعت ملا امام دعوت کړ او ملا صاحب یې دعوت ومانه. د کاله مېرمن چې د روژ جماعت دسترخوان تیاراوه، څه پیسې یې د دسترخوان خواته هېرې شوې. کله چې ملا صاحب روژه ماته کړه او لاړی، ښځه ورغله چې پاتې خواړه او لوښي ټول کړي، خو پیسې نادرکه شوې وې. څرنګه چې د دوی کور کې هیڅ ماشوم نه و او نه په دې وخت کې له ملا صاحب پرته بل څوک هلته ورغلي وو، نو هغه پر ملا صاحب شکمنه سوه. ماخستن ښځې خپل خاوند ته کیسه وکړه او په ټینګار سره یې ورته وویل چې ملا صاحب ته خبره ور یاده کړه. میړه یې ورته وویل چې دا بده او د شرم خبره ده، خو دومره به وکړو چې له ملا صاحب سره اړیکې له دې وروسته ختمې کړو. همداسې یې وکړل. جومات یې پرېښود، ملا صاحب او په هغه پسې لمونځ کول یې پرېښودل. ملا امام سره یې اړیکې ختمې کړې. شپې ورځې په منډه روانې وې. لکه میاشت وروسته بله روژه راغله. یوه ورځ میړه او ښځه سره ناست وو. میړه یې ورته وویل موږ د رحمت او بښنې په میاشت کې یو. بښنه او تېرېدنه د مؤمن صفت وي. دا ملا صاحب مو 1 کال پرې ایښی، هغه عاجز مسافر دی، دلته کور او کوروال نه لري، راځه بښنه به ورته وکړو او روژه مات ته به یې راوبولو. مېرمن لږ ځنډ چوپه شوه، وروسته یې ورته وویل خوښه مې ده، خو په یو شرط، هغه دا چې ملا صاحب ته به هغه د پیسو خبره خامخا ور یادوي. او میړه یې ورسره ومنله. ملا صاحب راغی، روژه مات یې وخوړ. وروسته مقتدي د پیسو کیسه ور یاده کړه. ملا صاحب یو څه د خجالت احساس وکړ، په ژړا شو او سر یې په زنګنو کېښود. لږ وروسته یې په داسې حالت کې سر راپورته کړ چې له سترګو یې اوښکې روانې وې. سړي په تعجب سره وپوښتی چې ملا صاحب ولې ژاړې؟ ملا صاحب ورته وویل ته ولاړ شه، هغه المارۍ کې ایښی قرآن راواخله. سړي قرآن راواخیست. ملا صاحب ورته وویل د قرآن زنځیر خلاص کړه. سړي چې قرآن کریم خلاص کړ، د فاتحې او بقرې ترمنځ پیسې ایښې وې. او ملا صاحب زیاته کړه ژاړم په دې چې په دا 365 ورځو کې، یعنی پوره کال کې تاسو قرآن کریم نه دی خلاص کړی چې تلاوت یې کړی. سړی او ښځه سخت شرمنده او خفه شول. په ژړا او زاریو ملا صاحب ته لګیا شول چې موږ درته ګرم او ملامت یو، موږ پر تا د غلا تور لګولی و او ته پاک او سپېڅلی انسان یې. ملا صاحب ورته وویل زه څه یم؟ زه عاجز انسان یم. تاسې د خپل رب جل جلاله عظیم کلام ته بسته کال شاکړی و. تاسې اول له الله جل جلاله نه بښنه وغواړئ، توبهګار سئ او د الله کتاب ته متوجه شئ. په لنډو ټکو کې پایله دا شوه چې موږ اکثره د کیسې د ملا صاحب مقتدیان یو. د قرآن کریم له تلاوت سره اوږده فاصله لرو. الله جل جلاله مو دې اصلاح کړي، کیسه لایک او شیر کړئ، ګوندې له قرآن کریم سره د خلکو د اړیکو ذریعه شي.